زه چې څه ویمه او څه بیانومه د قیامت په ورځ زه د یوې خبرې ذمهوار یم او زه الحمدلله په هغه مولیانو کې او په هغه مفتیانو کې نه یم چې خبرې ته ګورم نه خو چې د خپل مذهب دپاره مې څه ووي او د خپل ملک دپاره او خپل مولوي صاحب دپاره او د خپل ځمکې دپاره او د خپلې ژبې دپاره نه الحمدلله زما همیشه کوشش دی چې زه قرآن او حدیث واضحه کړم او په کوم ځای کې چې پلار مې په غلطه یې که نه نو پلار ته ووایم ته په غلطه یې او چې کوم ځای کې مې رور په غلطه یې ورته ووایم وروره ته په غلطه یې ټول قوم مقابله کولی شم بحمدالله چې خپل قام ټولو ته ووایم چې تاسو ټول په غلطه یې هر چا ته ویلی شم چې ته په غلطه یې ما کې د تعصب نشته او د یاد ساتئ حق هغه سړی بیانولی شي چې د چا لحاظ نه کوي د فایدې یې د ساتئ دې خلک وایي د اکثر مولیان ولې نه بیانوي د اکثر مولیان چې نه بیانوي پلاني صاحب او د پلاني صاحب د لاسه یې نه بیانوي